بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږ ملګرو. نن لیټ هم شو خو تاسو خبرې پاکستان کې پریس کانفرنس روانې دي، خبري غونډې روانې دي، مهم خبرونه سره راځو چې سره روان دي، حالات کم طرف ته دي او کم ډیولپمنٹ شوي دي پاکستان د خاص کر انډیا په حواله سره. او دی وخت کې تاسو صورتحال کافي توګه تاسو ته واضح شوي هم وي، خو څه مهم خبرونه دي دا به سره شاملو د پاکستان د هند صورتحال کم طرف ته روان دي. دی وخت کې هم ډي جی ایس پی آر چې اخري په انټرنیشنل میډیا ته غونډه وکړه، په هغه کې څه مخې ته راغلل. بل طرف ته پاک افغان ریلیشن موږ الریډي ستو یو، خو د افغانانو چې کوم پاکستان کې مرستې وي یا پاکستان سره چې کوم هغه په دې لړ کې خپل میسیجونه وړاندې کړل هغه هم ریکارډ شول او په دې باندې خبره کو ورسره ځنې میډیا یا یوټیوبرز موږ پاکستان کې هم دا غواړي چې دوسره خواله نه وینو، هغه نن هم داسې خبرونه ورکړي دي چې د جنرال مبین تصویري لګولې نور لګولې چې په سوشل میډیا کم بکواس کوي یا کم خبره اوس دی وخت کې هند طرف ته کوي. د سره سويس کډوالو ادارې چې افغانستان کې امنیت خکولو دا خبر څو ورځې وړاندې خو نن هم بي بي سي دغه ورکړی دی، همدغه شانتې ډي ډبلیو چې کوم دی مخکې نه ورکړی و، دا 3 ورځو نه مخکې خبر دی چې هلته افغانان چې کوم پناه غوښتونکي کسان دي یعنی اسایلم والا هغه واپس ایستلو چې کوم درخواست یې هغه کړی دی سویزرلینډ سویس کډوالو اداره ده سویزرلینډ کې چې کوم افغانان پناه کیسونه یا نه دي شوي نو هغه واپس استولو دپاره پلان دی، هغه باندې خبره کوو. او د سره یو بل خبر چې کوم تاسو سره کوو چې دی وخت کې پاکستان افغانستان لکه څنګه د اوبو یو شخړه چې کومه هند سره په دغه باندې ډول شوي، د پاکستان او افغانستان هم دغه شانتي یو مسله شته. الله دې وکړي چې دا خیر سره خلاصه شي، ولې چې پاکستان یو پلان لرل چې د چترال د سند کمې اوبه دي هغه وګرځوي سوات، لکه د سوات کم اوبه دي دا سوات سند ته او وګرځوي، دغه اوبه روانې وي هغه به افغانستان ته کېده. خو دا مسله دومره هغه ده چې اخوانه کابل دریای کابل یا د کم کونړ دغه دریا چې کومه راځي پاکستان ته درنه کېږي، نو هلته کې هم دغه شته. په دې باندې خبره کوو ولې چې دا خبر به مخې ته راځي او دغه اوبو معامله چې کومه ده د اصل یو پیشنګویي شوې وه چې کم تیسری جنګي عظیم وي نو هغه به د اوبو باندې راځي. الله دې پکې خیر واچوي، داسې هغه به نه راځي، خو په دې یو خبر دی دا هم تاسو سره شریکوو. نو ویډیو اخیره پرې وګورئ او لایک سبسکرایب چې چا نه یم سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ. هر زول پاکستان هند بیا د سویس چې کوم د کډوالو خبره ده په دې باندې راځو. اوس پاکستان کې دی وخت کې هم ډي جی ایس پی آر 2-3 غنټې پریس کانفرنس وکړو چې په هغه کې انټرنیشنل میډیا هم موجود و. یو خو موږ پخپله هم ولیدل چې په انډیا کې چې کوم میډیا ده اوس میډیا خلاف خپل کسان را پاسېدل چې هغو ته تند لاندې مو ویلو او ډېر بدې ردې مو ویلو چې دا میډیا چې کومه ده هسې پاکستان ختم په میډیا کې ختم کړی دی، نو خو هېڅ هم نشته، ټول دروغ خبرونه عوام هم په ټینشن کې اچولي او خپل فورس هم د نهیلۍ وجه همدغه وي چې کله چې یو چیک بیلنس نه وي نو کمزوري نه ظاهري کېږي. نو دې وجې باندې د انډیا فورس هم کمزوري چې کومه ده نه ښکاره کېږي، حالانکې فورس ته ډېر ایر فورس ته ډېر زیات شکست میلاو شوی دی. انټرنیشنل میډیا چاپ کړی دی، همدغه شانتې مختلفو ادارو باندې سروې وشوې چې هغه کې وویل شول چې کوم د ړومبۍ نښته وه تقریبا 140 الوتکې جزونه جنګي جزونه چې هغه کې 80 جزونه چې کوم وو د پهارت وو، هغه خپل باونډریز کې دا خپل کې خو یو بل سره جنګ چې کوم دی هغه صورتحال و، نو په هغه کې بھارت ته ښه شکست میلاو شو. بیا چې کله بمبري شوي ده په هغه کې فوجیان یې پټ کړي، بیا بله ورځ باندې یې غار وباسل. میډیا ټول پکې ډېر تند رند کولو، خو ټول دروغ و، ټول هغه خو پاکستان په دفاعي پوزیشن کې ورته ډېر سخت ماته ورکړی دی. یعنی هند چې کوم دی یو قسم کې جنګ کولو نه مخکې شکست خوړلی دی او لا پاکستان وایي چې زموږ حمله پاتې ده، خو هغه باوجود چې هند ته کافي نقصان یې رسولی دی، په هر ډګر باندې ورته نقصان رسولی دی، که هغه سفارتي تعلقات باندې وي، که هغه معاشي لکه په اربونو ډالرو
هغو ته نقصان رسولی او بل که ځاني نقصان وي نو هغه هم ورته ډېر زیات رسولی دی په فوځي اهلکار پکې هغه کې مړه شوي دي. دغه په صورتحال اوس راځو د سويس کډوالو یوه اداره ده. په دغه ادارې دا خبر 2-3 څو ورځې مخکې نه دغه کړی شوی و چې هغو په کم سویزرلینډ کې د سويس کډوالو ادارې په توګه باندې چې کوم پناه غوښتونکي افغان وو هغې ویستلو دپاره هغو دا ویلي چې اوس افغانستان کې امنیت ښه شوی دی او معاشي امنیت هم ښه شوی دی نو دغو ته د اسایلم ورنه کړی شي او دا د پراسس چې کوم روان وي دا واپس بیرته افغانستان ته ولیږل شي. دا یو خبر مې تاسو سره هغه شیر کړم. بل چې کوم د اوبو خبره ده په دې باندې به لږ غني خبره وکړم اخره کې چې ګوره د پاکستان د تیر حکومت کې دا یو پلان و ولې چې د اوبو مسله دا ډېره زیاته د خاص کر د کوم په دغه سینتاس معاهدې کې چې کوم تاسو اوس ګورئ چې هند سره زموږ اصل مسله هم د اوبو ده اوس دا پاتې شوي ده ورسره نو خو کشمیر ده او بل اوبو هم ډېره غټه مسله ده چې هر وخت په دې باندې بدمشي کوي. نو دغه اوبو دپاره پاکستان سره چې کوم یو پلان دو تیار کړی و چې هغه کې دا چترال سیند اوبه چې کومې دي دا راګرځوي د سوات سیند ته نو دا اصل کې دا اوبه چې کومې دي دا بیا افغانستان طرف ته ځي. نو دغه دا یو مسله دا شي دا چې که دا چېرې افغانستان حکومت په دې باندې نه وي راځه نو بیا دې باندې جنجال جوړېدی شي ولې چې افغانستان سره هم دغه غشتا چې د کابل دریای کابل چې کوم ورته وایي د سیند دریای کابل اوبه چې کومې دي هغه هم د افغانستان طرف نه راځي نو دا بیا لوی جنجال داسې جوړېدی شي که چېرې پاکستان دا ګرځوي نو بیا افغانستان هم هلته نه اوبه راځي نو اوس یو اوبو مسله چې کومه ده هغه افغانستان سره هم پاتې ده چې که دا حکومتونه خپل منځ کې لکه اوس خو ښه والی روان دی اوس خو ښه ټیک ټاک معاملات دي خدای دې وکړي چې دغه معامله هم د افغانستان سره حل شي چې دې نه مخکې چې په دې باندې څه جنجال جوړ شي. نو نن دغه تازه ترین کې موږ تاسو سره دغه شریکول ما تاسو سره مخامخ شمه انشاءالله نوي تازه خبرونو سره بیا تاسو سره مخامخ کېږم. مننه خوشحاله او آباد اوسئ.